د ازبکستان د فرغانه ولایت د والی په مشرۍ د خصوصي سکتور ګڼ شمېر سوداګر بلخ ولایت ته په رسمي سفر راغلي او دلته یې د ځایي چارواکو سره تر لیدنې وروسته یو نندارتون پرانیست او له افغان سوداګرو سره یې د سوداګرۍ او پانګونې برخه کې د شاوخوا 100 میلیونه ډالرو په ارزښت 10 شرکتونو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. یو نمایشګاه د نبیزاده په هغه کې په مرکز کې د ازبکستان لخوا نه د ازبکستان تولیدات دلته په نمایش پرېښودل سو. هغه نمایشګاه یې افتتاح کړه او په ضمن کې دواړو طرفو تاجرانو سره ناسته درلودله. تقریبا 10 شرکتو دواړو طرفو وکړې په مختلفو برخو کې د 100 میلیونه ډالرو نه زیات ارزښت باندې دوی توافقات درلودل. مزار شریف کې د ازبکستان د فرغانه ولایت والی وایي افغانستان د مهال د ازبکستان له مهمو او نږدې سوداګریزو شریکانو څخه دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او سوداګریزې اړیکې په دوامدار توګه د پراختیا په حال کې دي. نوموړي زیاته کړه چې د ازبکستان مشرتابه هڅه کوي له افغانستان سره سوداګریزې ترانزیټي او اقتصادي همکارۍ لا پراخي او پیاوړې کړي. مزار شریف ته د خپل سفر پر مهال مو لومړی د بلخ له والي سره وکتل، ورپسې مو د فرغانه ولایت نندارتون پرانیست او اوس له افغان سوداګرو او پانګوالو سره مخامخ ناسته لرو. دا یو تاریخي ګام دی ځکه افغانستان او ازبکستان د سوداګرۍ په برخه کې ګډې ګټې او نږدې همکارۍ لري. هیله لرو چې دا لیدنې ښې پایلې ولري. زموږ ولسمشر تل سوداګر هڅوي چې خپلې سوداګریزې چارې پراخې کړي او ځانګړی ټینګار کړی چې له افغانستان سره د نږدې ګاونډي په توګه اقتصادي او سوداګریزې اړیکې لا پیاوړې شي. د هوکړه لیکونو په دې مراسمو کې د بلخ ځایي چارواکو ویل افغانستان کې د پانګونې لپاره فرصتونه زیات شوي او ازبکستاني پانګوال کولی شي ترې ګټه واخلي او پانګونه وکړي. د خصوصي سکتور مسؤلین د سوداګرۍ او پانګونې برخه کې د افغانستان او ازبکستان هیوادونو د چارواکو هڅې ستایي او زیاتوي دا کولی شي ګډې پانګونې او اوږدمهاله اقتصادي اړیکو ته زمینه برابره کړي. و بیاین در افغانستان سرمایه‌گذاری بکنه، فابریکه‌ها را ایجاد بکنه، مختلف فابریکه‌ها را ایجاد بکنه که انشاءالله در افغانستان زمین هست و همه چیز در افغانستان مثل و فراهم است. مایه خرسندی است که رهبری هر دو کشور با درک اهمیت نقش سکتور خصوصی در رشد اقتصادی همواره از توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری و گسترش همکاری‌های اقتصادی حمایت نموده‌اند. بل لور ته د بلخ ولایت سوداګر وایي له لسیزو وروسته د افغانستان او ازبکستان د سوداګرو او پانګوالو ترمنځ مخامخ ناستې د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم ګام دی. د دوی په وینا د پاکستان له لارې د سوداګرۍ له خنډونو وروسته افغانستان د ازبکستان له لارې له منځنۍ اسیا سره سوداګرۍ ته مخه کړې چې د هیواد د بازارونو اړتیاوې هم تر ډیره پوره کړي دي. و یگانه مشکلی که ما و شما برای فعلا داریم با کشورهای همسایه ویزا است. این ویزه تاجر به بسیار آسانیش و وقت کم، چون تاجر که ویزا نداشته باشه نمیتونه یک جای دلپور سرمایه گذاری کنه و یا از اونجا مال وارد کنه. بعد از 3-4 دهه شما شاهد از این هستین که میبینین به شکل گروهی تاجران ازبکستان میان در افغانستان شریک میشن، با افغانستان فابریکه جور میکنن و نشان دوستی را نشان میدن که ما باید در اینجا مشترکاً فابریکه ها جور کنیم. این خودش جای خوشی است. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د شاوخوا 200 میلیونه ډالرو په ارزښت 22 سوداګریز هوکړه لیکونه لاسلیک شوي چې موخه یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې پراخول دي.